زنو ما صابر نلرم نشان سنو ما باس چوپتیا د چوپتیا ماته خبرونه درنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله ده چې تاسو ټول به روغ جوړ او سلامت اوسئ. ګران اوریدونکو، ټول پوهیږو چې بچه‌بازي یوه شومه او بده پدیده د قانون خلاف او د اسلام سپېڅلي دین له نظره یو حرام او ناروا عمل دی. چوپتیا ماته خبرونه په دې موخه آماده او خپریږي ترڅو ټولو هیوادوالو ته د بچه‌بازۍ ضد اړین معلومات ورکړي او خلک دې ته وهڅوي چې پر ضد یې مبارزه وکړي ترڅو دا تشویق رامنځته شي چې دغه بد عمل په وړاندې غږ اوچت کړي. د دې خبرونې د ډرامو داستانونه هم داسې موضوعاتو ته ځانګړي شوي دي چې پلارونه او میندې خپل اولادونه د بچه‌بازۍ له سیوري خوندي او په غوره توګه د هغوی روزنې ته پاملرنه وکړي. د دیني عالمانو، قانونپوهانو، ټولنپوهانو، ښوونیزو او روزنیزو کارپوهانو نه به هم په خبرونو کې اورو چې څنګه کولی شو خپل ماشومان، نوي ځوانان او ځوانان د بچه‌بازۍ له دغه بد عمله لرې او خوندي وساتو. خو پوښتنه دا ده چې ماشومان او ځوانان څنګه په دغه لومه کې راګیریږي، ولې دې لارې ته رابلل کیږي او د خلاصون لاره یې څه ده؟ د دغه ځوابونو پیدا کولو لپاره په مهربانۍ سره د چوپتیا ماته خبرونې سره اوسئ. ګرانو اوریدونکو، دا اونۍ او دا خبرونه مو پر قرباني ماشومانو د ناوړه ګټې اخیستنې اغیزو ته ځانګړې کړې ده. اوس هم د خبرونې د موضوع په اړه له میلمنو سره بحث او خبرې لرو. د ښوونې او روزنې پوهنتون د تربیتي علومو د پوهنځي استاده کریمه دریس په خبرونه کې را سره ده. دریس صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم، ستړي مه شئ. مننه. ما سلامونه مو منئ او قدرمنو اوریدونکو ته خپل نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. ډیره مننه. استاد، ځینې کورنۍ د اولاد په مثبته توګه روزي او ځینې بیا په منفي توګه روزي. د مثبت اولاد روزنې او منفي اولاد روزنې توپیر وایي چې دا څه کې ده؟ په مجموع کې هیڅ میندې پلرونه د دو تمنا لري چې دوی اولادونه د نابود شي یا د منفي یا د ناوړه روزنه ولري. په مجموع کې هر میندې پلرونه په هر کټګورۍ کې چې دي، څه د اقتصادي لحاظ، څه د تعلیمي سطح د لحاظ، څه د ټولنیز اړخ د لحاظ، چې په هر سطح کې دوی موقعیت لري. د دوی هدف دا دی چې ماشومان اهل صالح وي او د دوی د هغه اهداف پر اساس وده وکړي. نو راشو دا چې ولې دوی منفي کیږي. منفي دلایل خو څو بودی یا څو اړخیزه متغیرونه دي چې په ډیر مواردو کې د کنټرول نه وځي او کچېره ورته دقت ونشي، میندې پلرونه ورته تمرکز ونه کړي، نو کېدای شي چې اولادونه هغه رقم چې تمیده ونه روزل شي. یعنی زه په عادي مثال کې درته ویلی شم، میندې پلرونه ډېر ښه اهل صالح دي، لمونځونه خپل کا، عبادت خپل کي، ولې متاسفانه اولادونه یې غله شي. دا ولې؟ د دلیل دا نه دی چې دوی د تعلیم شرایط دوی ته نه دي مساعد کړي، بلې هغه مکتب ته لیږلی دی، هغو خپل درس ویلی دی، کیدای شي چې د تحصیلي پرمختګ پر اساس هم ډېرې ښې نمرې د ماشوم ولري، ولې کوم چې د کنټرول لاندې نه دي راغلي، هغه ناوړه چاپېریال د همزولو دی. ماشوم نه دی کنټرول شوی او دا دی نامسونه فضا ته په هغو کې د بد ملګري اغیزه په دور غلي او د منفي جهت اچوله، یا د کور فضا دومره کړکېچنه ده چې ماشوم دلته خپل ځان مسؤل او آرام نه ګوري. میندو پلرونه جنګونه دي د خپل کور د غړیو ترمنځ، لکه مخکې مې چې یاده کړه غټه کورنۍ ده، د تر زامنو ترمنځ لانجې دي او دغه کس د دغو فضا نه رنځ وړي، په مخدراتو روږدي کیږي. یعنی دا فطرتا چرسي یا بنګي نه و، د دغو فضا له وجې نه دی لاړله بدغونی شو او بد لارې ته یې مخه کوي، یا د مور پلار د مکررو جنګو د لاس نه دغه څه د دوی د تحمل د وسې وځي او دوی په منفي او موقتي پوینټو باندې تمرکز کوي او دا وجه نه ده چې دوی بېلیارې کیږي یا بدو ګروپو ته ځي یا هر څه په اختیار کې دي، کنټرول نشته. تر تابلیت کا هم یو کس کړی شي چې استعمال کړي. نو مهمه ده چې موږ کله ماشوم زیږوو د دوی ټول کارور ته فکر وي چې دی څه کوي، چا څه ګرځي، کوم فلمونه ګوري، موبایل کې څه تعقیبوي، د نټ نه کومه ګټه اخلي، کوم تلویزیوني برنامې ګوري، د چا سره ملګرتیا ده، درسي پرمختګ کې څه ده، کوم ستونزې دی لري، بلاخره تشویشونه یې څه دي، د څه نه رنځېږي، کوم څه د نه خوښېږي. دغه ټولو کیسو ته باید موږ تاسو ته یو ښه مور پلار په صفت متوجه اوسو. استاد، ځینې کورنۍ دي چې د استبدادي اولاد روزنې لاره غوره کوي. دا مور پلار کوم ډول مور پلار دي؟ مختلف دلیلونه دلته شتون لري. یو خو موږ تاسو فرهنګ
زمنګ د رقم حاکم دی چې مینه اصلا پکې نشته. په تیره پلارونه داسې فکر کوي چې ګواکه زه که چیرې اولادو سره مینه وکړم دوی به سپین سترګې شي ما په هغو به وخیږي. هغه عامیانه کیسه. برعکس دغسې کیسه نه ده. او دا دلیل دا دی چې دوی د پخواني نسل نه په همدو شکل یو څه په ارث وړي دي ځانه سه. مور و پلار د ده سره په همدو شکل برخورد کړی دی، خپل اولادو سره په همدو شکل برخورد کړي. او بله ویره یې د دو ده که چیرې زه اولادو سره مینه وکړم شاید هغه کوم قدرت یا تسلط چې د پلار په نامه زه په کور کې لرم هغه یې ما یې لاسه لاړ شي. نو ډیر دغه دیکتاتورانه برخورد د پلروي خانه اعمالیږي. متاسفانه موږ تاسو په ټولنه کې میندې زیاتې دیکتاتوره نه دي او هغه وضعیت یعنی په اقلیت کې شاید د ګوتو په شمار داسې میندې ولرو چې دوی مستبدانه برخورد خپل بچیان سره لري. دوی مینه کمه کوي ول کنټرول ډیر لري او تا ډیر وخت اصلا مینه نه لري. د دوی احساسات ته د دوی عواطف ته د دوی هغه د نن کوم څه چې دوی په وجود کې جریان لري هغه ته اصلا پاملرنه نه کوي او د دوی لپاره چې د خپل قدرت د لاس نه ورکړي ځکه دغه مستبدانه برخورد تر سره کوي او نه غواړي چې اولادونه لکه ملګری لکه دوستان خپل ستونزې خپل خبرې یا د زړه رازونه خپل پلارو سره شریک کړي. نو د دوه وجنه دوی هغه مستبدانه برخورد مالی وي. ځینې کورنۍ شته د استاد چې بې تفاوته دي یا مثلا د اولاد په روزنه کې بې غوره دي، غور نه کوي، هغوی بیا ولې داسې کوي؟ علت یې په څه کې دی؟ کېدای شي چې ډېر دلیلونه ولري یا خپله په همداسې کورنۍ کې ستر شوي وي یا همدا چې متاسفانه موږ په ټولنه کې یو څه چې ډېر زیات رواج دی د بچیانو زیږول دي. یعنې د دوی نه دومره بچیان زیات شوي چې اوس سر بر ته نه رسېږي. زه خپله ډېر کسان ګورم چې فقط وی زیږوي او د پښو چې شي نور کوڅې ته وباسي، نور په کوڅه کې تاویږي، ماښام شي یا غرمه شي ټکل ته راشي نور بېرته وځي. دغه یوه کیسه ده چې دوی د ډېرې مشغولتیا او د ناپوهۍ د وجې نه چې ما رسالت د بچي په مقابل کې څه دی او زه باید څه وکړم یا پرې نه پوهېږي او یا دا چې ډېر ستومانه شوي نو ځان ته بېغمه کوي وځئ ورک شئ هر څه کوي وایي کوي خو مقصد چې ماښام شو مخکې پلار نه کور ته ننوځئ که نه. دغه رقم دوی یو سیستم لري او په ځینو مواردو کې هغه میندې او پلارونه په تېره بیا پلارونه چې نه غواړي د دوی نه مصرف وشي او کنجوس دي چې دوی ډېر په خپل پیسو باندې حاکم دي او نه غواړي چې دوی نه مصرف وشي. هر څوک چې هر څه کوي خپل کار ما څه کار مه لرئ. نو دو وجه نه دوی دغه روش مخپلوي او یا چې بلام در پسې خورئ چې کین اتشی چې شته وای خورئ نور در څه کار نه لرم ما سم کار مه لرئ. دغه روش خپلوي. ډیره مننه استاد. د خپرونې وخت ما هم کم پاتې دی که په لنډو کې راته ووایي چې کله که په یوه کورنۍ کې مور او پلار د خپل اولادونو د روزلو لپاره د یوې ځانګړې لارې چارې څخه استفاده کوي، مثلا مور یې د اولادونو په روزنه کې بې تفاوته وي او پلار یې بیا سختګیره وي، دلته به د اولادونو سرنوشت څنګه کیږي؟ دلته بربادي ده 100% او زه په پوره باور او ډاډ تاسو چې په دوه کورنۍ کې نه یوازې ده چې ماشومان ښه نه روزل کېږي دوی ښه آینده نه لري بلکې دوی خپل ژوند به هم مختلفو ستونزو سره کیل وي او دوی به اصلا د خوشحالۍ ژوند ونه لري. متاسفانه موږ تاسو په کورنۍ کې مور نه بلکې انا او بابا هم یوه ګزینه شوې ده. په ډېر مواردو کې کله چې بچیان بیلیاریتوب کوي بیا د انا شاته پټېږي، کله چې انا شاته پټ شو بیا خو د نر شي څوک د هغو ته یو څه ووایي که نه. نو دغلته معنی دا ده چې همغږي نه دي سره. ښه کیسه دا ده چې کله د تنبیه وخت کېږي ماشوم چې ناسم رفتار د ځانه څرګندوي د مور پلار د کورنۍ د ټولو غړو ترمنځ باید همغږي موجوده وي او د هغو د ښې روزنې په خاطر همغږه اوسي. هغه که ولو تنبیه هم وي، البته موږ خو تنبیه د ویلو په خاطر نه استعمالوو، موږ ډېرې ښې تنبیهګانې دي چې که چیرې په اصولي ډول حتی هغه سترګې چې یوه چاته اړوي هغه په سترګو په معنا هم پوهېږي که نه. نو که چیرې ټول سره همغږي واوسو د هغه ناسم چلند په مناسب رفتار موږ کړی شو تصحیح کو او د هغو د آیندې لپاره یو ښه قدم مو پورته کړی وي. تاسو نه ډېره مننه له دې چې خپرونې ته راغلی او زموږ او اورېدونکو سره مو غوره معلومات شریک کړل. مننه تاسو نه هم کور ودان. میندو او پلرونو ته سپارښتنه. ګرانو میندو او پلرونو، ټول پوهیږو چې بچه‌بازي د خلکو په وړاندې یو بد او د شرم کار دی چې په قربانیانو او کورنۍ رواني او ټولنیزې پایلې پر ځای پاتې کیږي. لکه د قربانیانو د کورنۍ سره د نورو کسانو د اړیکو پریکون، د ټولنې لخوا د هغوی ردیدل، په ټولنیزه انزوا کې پاتې کېدل، په خپل نفس باور د لاسه ورکول، د اضطراب، مایوسۍ او ناامیدۍ رامنځته کېدل، همدارنګه بچه‌بازي د کورنۍ په منځ کې د ویرې، دښمنۍ او انتقام
اخیستلو حس پیدا کوي. ګرانو مایندو او پلرونو، د دغه بدې ټولنیزې پدیدې د مخنیوي لپاره باید چوپ پاتې نشو او ټول د هغې پر وړاندې مبارزه وکړو او د عدالت غوښتلو لپاره خپل غږ اوچت کړو، ترڅو د بچه‌بازۍ مجرمین وپیژندل شي او د خپلو کړنو په جزا ورسیږي. ګرانو اوریدونکو، د دې اونۍ په خپرونه کې مو واوریدل چې پر قرباني ماشومانو د ناوړه ګټې اخیستنې اغیزې کومې دي. تر بیا او بل خپرونه چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم، تاسو په بخښون کې الله سپارم. ښه وخت او ښې چارې.